تازه د پاکستان پولیسو یو افسر د دین د سپکاوي په تور یو عام وګړی وژلی. آیا دغه رښتیا هم د دین سپکاوی کړی؟ نور جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان پولیسو د پنځنۍ یا پنجشنبې په ورځ ویلي چې د پاکستان په سویل کې د پولیسو یو افسر یو ټولنیز وګړی وژلی چې د دین سپکاوي په تور په زندان کې و. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیسو مشر محمد بلوچ ویلي چې د دغې پیښې په تور د پولیسو یو افسر نیول شوی دی. دغه افسر چې نوم یې نه دی یاد شوی دی، پولیسو هغه ځای ته تللی چیرته چې د کوپر په تور نیول شوي دغه کس ساتل کېده. ویلي دي چې د تورن خپلوان دی. هغه پر دغه تورن د لیدلو پر مهال ډزې کړې او وژلی دی. د کوپر په تور تورن دغه کس د اونۍ په پیل کې نیول شوی و او د هغه تر نیول کېدو وروسته یوې لویې ډلې هغوی ته د تورن د سپارلو غوښتنه کوله. نوموړي له همدې امله د سختو امنیتي تدابیرو لاندې د پولیسو په یو مرکز کې ساتل کېده. په پاکستان کې دین ته د سپکاوي سزا مرګ دی. په دغه تور د پاکستان د دولت لخوا هیڅوک نه دي اعدام شوي، خو ډیری تورن کسان د غوسناکو وګړو لخوا وژل شوي دي. دین ته د سپکاوي تورونه د دې لامل شوي چې یوه لویه ډله وګړي تیر کال په ختیځ پنجاب ایالت کې پر عیسویانو بریدونه وکړي او سلګونه کسان بې ځایه کړي. یوې بلې ډلې د تیر جون میاشت کې یو کس په خیبر پښتونخوا کې د قرآن کریم د پاڼو د سوځولو په تور ووژه. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه، ښه وخت ښه شوي.